चैंपियन मर्दान तरजीह 45,000 रुपये का रश्मी 50,000 मनाले हुई बागा मैच की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम څنګه چې نوید بھائی تاسو ته پته را چې سار نه مونږ دلته موجود یو په ګراوند کې نن د فوټبال د ریجن فائنلو مردان ریجن چې کوم دی د نوخار او د مردان میچ او نوخار نه چې کوم سپین خاک ګورنمنت هایر سیکنډري سکول او د مردان نه جی ایچ اس کس کورونه دغه پرنسپل او دغه انچارج صاحبان دغه پی ټیز دغه نور عمله کاری صاحبان ټول استادان چې کوم دلته موجود وو مونږ نورزاده صاحب هم سره راغلو زه جانزاده صاحب ټول مرګري التاب صاحب مونږ ولاړو میچ چې کوم دی نو لومبی هاف په یو ګول باندې برابر وو مونږ تاسو وختي مو ویلو بیا دویم هاف چې کوم دی نو هغه بغیر د ګول نه چې کوم دی نو ختم شو دغه میچ دغلته په یو ګول باندې برابر شو دغه نه پس بیا پنلټي وی نو یو ډیر زیاته چې کوم دی نو هغه خطرناک مقابله ته مونږ ویلو شو چې لس ګولونه چې کوم دی نو د دواړو طرفونو په پنلټو کې وشو او په اخره کې بیا چې کوم دی نو مردان په 11 او 10 په مقابله باندې یا د 10 او د 9 په مقابله باندې چې کوم دی نو هغه وګټو د ټیم کې مردان چیمپئن دی چیمپئن ټیم مونږ سره ولاړ دی نو هغه د لپاره چې کوم دی نو مبارکبادي ده خوشحالي ده یقینا ډیر زبردست میچ شو او ډیر کانټیدار مقابله وا دوه ټیمونه ډیر زبردست واغه بل ټیم چې کوم د سپین خاک نه راغلی وغه سره هم کلیوالا ناظمان راغلی او ډیر په شوق کیو زمنګ دا ټیم چې کوم د منګ موسار رئیس ولاړو دلته ګراوند کې آیاز بچا ډیر منډه تړې والو د کلاړیانو نه زیات هغه ډیر زیات سړی شو نو خو به هر حال څنګه چې بادشاہ صاحب ول شاذب بادشاہ اولنې هاف په یو ګول باندې برابر بیا دویم هاف 0-0 باندې برابر او پلان ټیک ته کوم د خبره دغه شاغم دومره کانټیدار مقابله او ټول ګراوند تماشاین او کلاړیان په خپل ټول په یو غټ ټینشن کې او پټي پټي دواګانې چې کوم د دوه ټیمونو غوښتل خو زمونږ دواګانې په لګي غالب رااله او الحمدلله د الله شکر ادا کوم مردان وګټله مردان د ډیویژن د فوټبال چیمپئن کس کورونه های سکول او سجاد صاحب ته مبارک شه د کلاړیانو ته مبارک شه او بلکې ما ته مبارک شه او د خیره سره په صوبه کې به مقابله کوو زمونږ یقین داده چې ان شاء الله موږ صوبه ګټو ځکه دا کلاړیانو ډیره ښه تیاری کړو او واړه غونډې د ماشاء الله په بال پسې په دویم دغه کې ډیر زیات ځان رسو اوله کې چې کوم د اولنی هاف کې تاسو لګا د سستۍ شکار وي دویم دغه کې ډیر زیات ګرم مړه خو سم سپرغې وینو او کنه او دلته به موږ ور سره په کرسي کې تاوي دور اتاو دی الله خیر بادشاہ شاذب بادشاہ زرونی ولوم د کرسي نه ورځي کې ځان ټینګه ما ځان ته خیال شو چې دا خبره صحیح ده نو بس خوشاله ټول خوشاله او نویدا استم خوشاله څنګه ځکه چې ساخم دا مردان دی به هر حال منګ ټول ډیویژن ثوابي نوخار مردان ټول یو شان دي د ټول خوشحالي زمون خوشحالي زما مخې ویلو خوشاله کوم خوشاله نو دوی سره بیا موږ ډیر زیات خوشاله دا کیپټن بم یو دوه خبرې وکي بسم الله الرحمن الرحیم منګ ماشاءالله ډیر مهنت وکړو او پهله هاف کې شکار او سجیس کوم خبرو کړه منګ ډیر سستو نو د لوجه منګ یو ګول شکار شو نو په دویم هاف کې ماشاءالله منګ ګرم نو گیم ماشاءالله خک نو بیا وخت پلنټیانو کې منګ ماشاءالله منګ ورور خګي مکو منګ دونه یقینا نو چې زمونږ کسان به ګول نه کوي ماشاءالله غویم ګول نه وکړو او بس من تاراراری رورا تاراراری رورا لم چمکه بسم الله الرحمن الرحیم زه د نورزاده صاحب جنرال سیکرټری سپورټس د شاذب بچا د ډیو سپورټس نوید بهزاد صاحب جانزاده صاحب ډیر مشکوري ما حقیقت ته داسې جنرال سیکرټری موږ د سپورټس پکار دی چې نورزاده صاحب زمونږ نه مخکې ګراوند ته راغلی موږ پسې کارونه کوي چې تاسو ځان راورسوئ او څنګه چل دی شا به ځان رسوئ نو زه خو یم چې د ضلعې نه بوځئ او صوبه کې راته کښېنوئ ځکه چې دا سړی تېز سړی دی چې زموږ دا ټول کارونه کوي او زه د هغه بیا هم شکریا ادا کوم زما ټیم له د ګورنمنټ های سکول کس کورونو چې کوم مقابله وکړه سپین خاک سره نو دا د مقابله بنتهی سخته وه او دا د الله دعا او فضل او د صاحبانو دعاګانې مردان سره نو چیمپئن مردان ان شاء الله مردان رجن شو ان شاء الله صوبې ته موږ ځو او صاحب د خپل طرف نه د جنرال سیکرټري دا خواهش 5000 روپۍ زما ټیم ته انعام نقد ورکو او دا اعلان وکړو چې تاسو صوبې ته وځئ نو تاسو ټوله خرچه په ما ده ان شاء الله
منګه سیب په دې ډېر شکریا ادا کوو او د سیب ته دعاګانې کوو چې الله دې نور دغه کړي. او محمد علي صاحب زمونږ پی ټي صاحب دی او د هغه خپل یو کرامات دی، هغه خو زه چاته نه ښیم ځکه چې پټ پروت دی او دغه په دغه کېږي. نو د هغه د طرفه د سجاد صاحب د هغه ټول دغه شکریا ادا کوو جي. ډېره مننه قدرمن شي او دعا د خیر وکړي الله موږ صوبې ته بوځي او صوبه کې هم کامیاب کړي او مرکز پاکستان کې هم موږ کامیاب کړي او زمونږ د صاحبان ژوندي او قایم دایم ساتي او تاسو د خدای پاک عمرونو کې برکتونه واچي او صالح سیوا چې سره تعلیم او دیندار د پاکستان قومي جوړ شي. ربنا تقبل منا السميع العليم. شکریہ نبی.